نه او داسې لکه د امیل تار چې وشلیږي یوه دانه لازمکې ته نی راغلی چې دویمه راغلی، یو فتنه به نی ختمه شوې چې دویمه فتنه به راغلی. نو موږ دې حالاتو کې وګورو په تمامه دنیا باندې یو وبایي مرض دی او ډېر خلک زمونږ د مخې لاړل او مړه شول. زمونږ په دې ځای کې د ورځې مونږ 4 جنازې م کړي دي، تر اوه پورې جنازې شوي دي په دې علاقه او په دې خوا و شا کې په یوه ورځ کې. دا الله پاک مونږ او تاسو ته خبرداری راکوي چې دا وخت دا ډېر انتهایی د احتیاط وخت دی. په دې کې زیات د خپل دین فکر کول پکار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی به د سارې مسلمانی او چې ماښام کیږي نو دی به کافر شوي. د ماښامې به مسلمانی او چې سحر کیږي نو دی به کافر شوي. دا ولې چې دا فتنې به عامې شي، بې احتیاطي به عامه شي، مسلمانانو کې به غفلت پیدا شي. مونږ مسلمانان چې کله په دې ملک د الیکشن وخت راشي، د ووټونو وخت راشي، نو مونږ دا سوچ چرته نه دی کړی چې مونږ دا ووټ داسې خلکو له ورکو چې سبا له هغې د الله دین او د الله قانون په دې ملک کې راولي، او یو داسې حکمران راشي چې هغه د الله پاک دا دین په دې خلکو باندې راولي او نافذ یې کړي پې. او دا یو ضروري خبره ده، مونږ ځان په دې نه دی پوهه کړی. ګوره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې هر سړی به دا فکر کوي چې زه دې په دې ملک باندې یو داسې بادشاه راولم چې هغه بادشاه د الله دا قرآن او دا قانون دا نافذ کی په دې ملک کې، چې زمونږ عدالتونو کې په قرآن فیصلي، زمونږ په هره محکمه کې د الله پاک دین چلیږي. ګوره که زمونږ په عدالتونو کې د قرآن فیصلې وي نو دوره مشکلات بنو دی خلکو ته. دا دیوانی مقدمه په کلونو کلونو چلیږي. ښه که څوک انصاف غواړي، انصاف چاته نه میلاویږي. که چېرې دا اسلامي حکومت وي او اسلامي قانون وي نو اسلام کې فوري انصاف میلاویږي. په هغې کې تاریخونه نه وي او نه پکې وختونه وي. هر سړی به خوشحاله و، هر سړی به په مزه کې و. حدیث شریف کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله په ځمکه کې د قرآن او د دین یو حد جاری شي نو د هغې د ځمکې ته عامه او د خلکو ته دومره فایده رسي چې د 40 ورځو په برکتي باران باندې دومره برکت نه پیدا کیږي څومره چې د الله په یو قانون باندې عمل وکړي شي. نو چې مونږ او تاسو دا کوشش کړی وي چې د الله قانون دی راشي په دې ملک، د هغې دپاره به مونږ دا سوچ کوو. دا بعضې خبرې مونږ ځکه کوو چې که دا مونږ ونه کړې د قیامت په ورځ به زمونږ غاړه بندوي او مونږ به الله تعالی رانیسي. ځکه که مونږ د عوام خلک پوه نه کړو او دې ته مونږ دا ونه وي چې ووټ صحیح سړي له ورکې، ولې که غلط سړي له ورشي نو سبا له به هغه په دې ملک د اسلام سره دشمنی کوي. زمونږ حکومتونو ته ستاسو خیالي نن نه لږ وخت مخکې چې د سحر وخت به شو، اوبو ته ضرورت د مسلمانانو د اودس دپاره د غسل دپاره، نو د سهار په وخت کې به بجلي بوتلله. د ډېر وخت نه د حکومتونو ته که ستاسو خیالي چې د جمعې د مونځ وخت راشي نو په دې سخته ګرمۍ کې هغې ګرمي دغه بجلي بوځي. وجه څه ده؟ د هغې سره د دې دین څه قدر نشته دی او دا یو خطرناک سازش دی بین الاقوامي د یهودو. هغې دا کوشش کوي چې د مسلمانانو د زړونو نه د اسلام دا قدر وباسي، د دین دا قدر ترې نه وباسي. د انګریزانو د یو انګریز کتاب ما کتلی دی، هغې کې لیکلی دي چې مونږ چې اسلام او مسلمانان خرابو نو په بله هیڅ طریقه باندې د مسلمانانو سره مونږ په جهاد نشو کولی،
ځکه چې زمونږ خلک زمونږ فوجیان او لښکر والا هغې له مونږ شراب ورکو او هغې په نشه باندې جنګېږي او مسلمان قوم دی په جذبه باندې جنګېږي. دی وایي چې که وجنګېدم او ژوندی پاتې شم نو غازي ما، که مړ شومه نو وي شهید ما. وي د دې سره مونږ بل هېڅ هم نشو کولی، صرف دا به کوو چې د دې د زړونو نه مونږ د اسلام او د ایمان دا ترې نه مونږ لرې کړو او دا ایمان او اسلام به ترې نه څنګه لرې کوو. هغه صفا لیکلي دی، هم پرې نومې دی. هغه وایي چې مونږ به د دې مسلمانانو دا عالمان چې دي نو دا به دې ته سپکو، چې د دې په زړونو کې د عالم قدر نه او عالم پسې پراپیګنډي، کله یو قسم پراپیګنډا کله بل قسم پراپیګنډا. نو عالم خو که دې ته خبره کوي نو د قرآن او د حدیث نه د خدای د پیغمبر خبره د دې به بیا په هغې باندې یقین نه، چې په هغې یقین نه مسلمانانو کې به کمزوري راشي. یو خدا د اغیارو د کفارو دکه لوی سازش دی. دویمه دا ده چې هغې په مختلفو طریقو سره زمونږ په دې دین باندې حملې کوي، قسمه قسم حملې پې کوي.